السلام علیکم خوږو دوستانو، زه نن غواړم چې په دې جدول کې د اخر خانه کې زه غواړم چې دلته بغیر د کوم فورمول استعمالولو نه یا کوم فورمولو لیکلو نه دلته په یو کلیک باندې دا ټول جمع کړم. دا به څنګه کېږي؟ زه ما اول دې جدول کې چې دا ما جوړ کړی دی د باندې کلیک کوم، معنا ده چې زه په کومه خانه کې یم. بیا زه ما هوم مینو کې دلته فارمات اس ټیبل په دې باندې کلیک کوم. دې کې چې هر سټایل ستاسو خوښیږي په هغه باندې کلیک وکړئ، نو دا جدول په هغه شکل کې ډیزاین شي. اوس چې تاسو دلته راشئ په دې مینو بار کې دلته یو ټیبل ډیزاین په نام باندې یو بل ریبن اضافه شوی، دې باندې به کلیک وکړئ او دلته راشئ ټوټل رو باندې هم کلیک وکړئ. نو دلته وګورئ چې دلته موږ ته یو ډراپ ډاون په هر خانه کې جوړ شوی دی. ډراپ ډاون نه زما دا مطلب دی چې دغه باندې کلیک وکړئ. اوهو، دا خو ډېر ښایسته، دلته تقریبا یو درجن فارمولې دلته دي. هره فارموله چې تاسو خوښه وي په هغه باندې یو کلیک ورکړئ. سم مطلب مجموعه، او که دلته زما فرض مثال اوریج اوسط غواړم، دا یو اوسط دی. نو دا څنګه؟ په یو کلیک باندې صرف ټیبل ډیزاین جوړ کړئ او بیا دلته راشئ ټوټل رو. مننه.